د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت او ګمرکي ستونزو د حل په موخه د ایران دوغارون په پوله کې یوه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ایران په دوغارون پوله کې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت او ګمرکي ستونزو د حل لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د بیلابیلو وزارتونو د استازو په شتون کې ترسره شوې. د دواړو هیوادونو په پولو کې د ګمرکي بنسټونو او د موټر چلوونکو د ستونزو د حل په څیر په بیلابیلو مسئلو بحث او د نظر تبادله وشوه. تشکر کنم از هیئت افغانستانی، همیشه با ما همراه بودن. ما هر وقت با اونها جلساتی داشتیم، با سعی صدر حرفای ما رو گوش کردن. یه سری مشکلاتی که وجود داشتن و ما گزارش دادیم برای ما توضیح دادن و دقیقاً رابطه‌ای که در این جلسه وجود داشت عین رابطه‌ای که دو تا کشور بسیار عمیق هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی وجود داشت. خو د ایران پلاوی وایي چې د هیوادونو په دواړو خواو کې ځینې ګمرکي او ترانزیتي بنسټونه له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې باید د دواړو خواو د کمیټو ترمنځ د مشورې له لارې حل شي. در اجلاسی امروز به دنبال حل این موضوع و فرایندی که هم ماندگاری استانداردسازی یعنی جمهوری اسلامی ایران نقشی در استانداردسازی در حوزه محصولات در افغانستان داشته باشه و همچنین کمک و گذر از بعضی موضوعات بسیار کوچک که نیاز به عدم تأخیر یا وجود آمدن تأخیر در فرایندهای مبادلاتی بین ایران و افغانستان هست، ما باید اینو حل بکنیم. امروز سطح مبادلات تجاری ما بیش از 3.4 میلیارد دلار در این مرز رسیده. د اسلامي امارت د پلاوي مشر په دې غونډه کې وویل چې دواړه وروڼه مسلمان هیوادونه باید د ګډو ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي او د ستونزو د حل لپاره یې د اسلامي امارت څخه د اړینې همغږۍ ډاډ ورکړ. ان شاء الله دلته د راحت او د شپې د تیرول لپاره او د نور خدمات لپاره ټول کارونه عملاً روان دي او الحمدلله د افغانستان په خاوره کې بعض ګدامونه جوړ شوي دي او هغه به په ډېر زر وخت کې افتتاح شي. او یو د نفتو خبره د تیلو خبره ده، هغه کوم ستونزه نه لري، کوم ستاندارد چې دی ان شاء الله په هغه ستاندارد باندې به افغانستان ته تیل واردي. په هغه کې کومه ستونزه نشته، هغه کوم نورم ستاندارد چې دی هغه موږ د دوی سره شریک کړی دی. ان شاء الله په هغه کې کومه همدا ستونزه موږ نه لرو. د یادونې وړ ده چې دا غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 سرمشریزې مسوده وه چې ټاکل شوې ده د روانې میاشتې په پای کې په کابل کې ترسره شي او د اسلام کلا دوغارون په پوله کې به د دواړو خواو ترمنځ د سرحدي او ګمرکي ستونزو د حل په اړه پرې بحث وشي.